أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضراتو، څنګه چې تاسو او موږ ټولو ته دا خبره معلومه ده چې دا موجوده میاشت دا د شعبان ده او د رمضان نه وړاندې میاشت ده. دغه 12 میاشتو کې د 3 میاشتو باندې نبی علیه الصلاة والسلام یو دعا کړې ده. دغه 2 میاشتې مسلسل دا دعا، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے الله برکت راکې موږ له په زبرګه کې او په شوکدر کې راله برکت راکې او موږ رمضان شریف ته ورسولی کې. نبی علیہ السلام د برکاتو سوالونه او دعاګانې ډېرې کړي دي. لکه نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي اللهم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا. اے الله موږ له په اوږې کې او په کوړي کې برکت راکې. زموږ په اوږې کې او په کوړي کې موږ ورته اوږې او کوړی وایو، د پیمانې نومونه دي، په دې کې موږ له برکت راکې. دا شان نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. اے الله برکت راکې مال په مرګ او پس د مرګ نه، هم په مرګ کې برکت راکې هم پس د مرګ نه. دا حدیث بشیر صاحب رحمت الله علیه ډیر فرمایو او دا د عائشې وینه روایت حدیث دی چې نبی علیہ الصلاة والسلام او فرمایل چې 2 مرتبه د شهادت دی، د مؤمن لپاره 2 مرتبه دي او دغه 2 مرتبه به مؤمن ته ملاویږي که دی په کټ پوزي باندې په بیماری کې مړ شي، که یو زنانه هغه په حالت د حمل کې وفات شي، دا هم شهادت دی. که په چا باندې کمبر را پریوزي، دا هم شهادت دی. که څوک په اوبو کې ډوب شي، دا هم شهادت دی. که څوک څه شی وخوري، دا هم شهادت دی. که د ګیډې په مرض باندې څوک مړه شي، دا هم شهادت دی. که د ډېرې بیماری په داسې حالت کې چې په ده باندې زخمونه وي، دا هم شهادت دی. دارنګ لکه د چا د لاس نه قتل شي هغه خود بارنا حق، دا هم شهادت دی. دا ټول شهادتونه دي. خو نبی علیہ الصلاة والسلام عائشې بي تو فرمایل چې عائشې چې یو مرتبه هم ورته ملاویږي نو دا به شهادت وي، خو که چېرې نه ملاویږي ورته او دی دا دعا ورځ شپه کې 15 شپېرې کوي اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. اے الله برکت را کې مالا په مرګ کې او پس د مرګ نه، نو دی به هم شهید وي که دی وفات شي. چې دی وفات شي دی هم شهید دی. دی وظایفو کې دومره لوی خیر الله تعالی او برکت اچولی دی. لکه اوس جهاد فی سبیل الله نشته او دکه شان یو بل حالت هم بنده د ځان لپاره نشي غوښتی. دا ما چې کمې مرتبې یا کم حالات وي لکه د اوبو ډوبېدل شو، د زنانه دپاره د هغې په حمل کې وفات کېدل شو، نو دا خو څوک غواړي نه چې خدای ماله دې کې مرګ راولي او نه په کار دی. نو دغه د شهادت مرتبې دی بنده نور څه کې وغواړي که نه، نو د هغې دپاره دا وظیفه ده چې اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. ای الله برکت راله په مرګ کې راکې او پس د مرګ نه راله برکت راکې. نو دا بنده ویلی شي چې الله کله هم ماله مرګ راولي نو د برکت والا مرګ راولي. که دی مړ شي نو دی به بیا په مرتبه د شهادت کې وي. 15 شپېرې حدیث کې راځي چې دا دعا ده، 15 شپېرې موږ نه پاتې شي. یعنې چې دا دعاګانې بنده کوي نو ډېر په اسانه باندې ورته الله تعالی د سعادت ژوند او د شهادت مرګ ورکوي.
مونږ خو چې د شهادت مرګ غواړو نو خلک به وایي چې دا دی څه وایي دا کوم ځای غواړي دا څنګه غواړي د مؤمن په حالت د ایمان کې ډېر د شهادت مرتبې دي الله تعالی دی یو مؤمن مسلمان هم د هغې مرتبو نه محرومانه کړي خو په هغې کې خدا یو ده که نه چې دا مرګ دا دعا د برکت غواړي بیا به هغوی فرمایل چې د دې دعا مطلب څه دی اللهم بارک لی فی الموت الله ماله برکت په مرګ کې راکړي څه مطلب که مې لږ ژوند دی خو مرګ راله په داسې وخت کې راولې چې نیکۍ مې ډېرې وي اللهم بارک لی فی الموت یا الله ماله برکت په مرګ کې راکړي یعنی ماله په ښکلي حالت کې مرګ راولي دا هم برکت د مرګ دی اللهم بارک لی فی الموت ای الله ماله برکت په مرګ کې راکړي ماله عزت والا مرګ راکړي اللهم بارک لی فی الموت او ړومبنۍ مرتبه دا چې الله ماله د ایمان په حالت کې مرګ راولي او د برکت نه مراد دا دی چې زما مرګ هغه بې برکته مه کړي بې برکته یې مه کړي او د مرګ سوال نه دی دا بلکې دا د برکت د مرګ سوال دی مړېږو هو خامخا مړېږو وفیما بعد الموت اللهم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت او د مرګ نه وروستو راله برکت راکړي د مرګ نه وروستو برکت دا دی چې قبر ورته رڼا شي سوال جواب ورته آسان شي د محشر میدان ته د نیکو اعمالو په سورلی باندې سور لړ شي د نبی علیه صلات وسلام په خوا کې ورته ناسته هلته کې ودرېدل نصیب شي د نبی علیه صلات وسلام جنډې لاندې د لواء الحمد ودرېدل ورته نصیب شي شفاعت د نبی علیه السلام ورته نصیب شي د حوض کوثر اوبه ورته د نبی علیه السلام د مبارکو لاسو نه نصیب شي د میزان په تله کې نیک اعمال هغه یې درانه شي د الله رب العزت د رحم مستحق وګرځي دا پس د مرګ نه ټول برکات دي په دنیا کې څه دي لکه یو انسان مړ شي نو د هغه خلک ښه وایي نو دا برکت دی او چې بدې وایي نو دا بې برکتي ده چې مړ شي خلک وایي چې شکر دی چې روغ شو اللهم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت کې دا هم راځي چې فرشتې د ده روح اخلي نو ډېر په ښکلي حالت کې واخلي دا هم فیما بعد الموت کې راځي او بله دا چې فرشتې د ده د مرګ په وخت کې د ده د نیکو د لیکلو په حالت کې د ده نه ساه واخلي حضرت عزرائیل علیه السلام دا هم برکت د مرګ نه وروسته دی او حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې دا مړی وایي قدموني قدموني ما وړئ ما لرکئ ما وړئ ما وړئ که نیک عمل وي که بد وي نو چې نیک عمل والا وي نو هغه ځکه وایي چې ما وړئ وایي زر لرکئ مې د دې دنیا نه او چې بد عمل والا وي نو هغه وایي څه مصیبت یم وایي زر مې لرې کئ د دې دنیا نه اوس به راباندې عذاب شروع کېږي نو برکت د مرګ نه وروستو دا دی چې بنده په ښه حالت کې وي او برکت د مرګ نه وروستو دا هم دی چې فرشتې ووایي چې څه ښکلې روحي یا ورته دا وویلی شي چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیة فادخلي فی عبادی وادخلي جنتی الله اکبر الله دې دا قسمه آواز زموږ نصیب کې چې و نفس مطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیة واپس شولې موږ د رب د خوا نه راغلی یو موږ به بیا رب خوا ته ځو واپس شه خپل رب خوا ته په داسې حالت کې چې ته هم راضي او هغه درنه هم راضي دی رب درنه هم راضي دی فادخلي فی عبادي زما د بندګۍ په هغه زمره کې راشه او جنت زما ته داخل شه زما جنت ته داخل شه دا هم برکت دی پس د مرګ نه داسې حالت کې دی الله زموږ ستاسو خاتمه بالایمان او بالخیر نصیب کې چې خاتمه بالخیر او بالایمان الله دې داسې حالت کې زموږ ستاسو نصیب نو د برکت سوال پې دی دا ډېر اهم سوال دی او دا ضروري سوال دی وجه څه ده خبر یې په اعمالو کې برکت ځکه غواړو به د الله نه چې موږ ډېر کمزوري یو نو چې یو کمزوري یو عبادت کم وي او سره د نقصانات وي
او بے برکت شي نو هغه به الله نه قبلوي. نو موږ به وایو یا الله عبادت خو مې هېڅ نه دی کړی خو ته پکې برکت واچې او ته یې څه په ډېر څه باندې بدل کړې. نو هغه د برکاتو میاشت را روانه ده. الله جل شانه به یو عمل د نفلو د فرضو او د یو فرضو د او یو فرض عمره نو کړی دی یو دی نفل دی وکړل نو د فرضو له حیثیت ولا الله ولې ورکوي دا ولا په خپل فضل ورکوي. الله فضل وکړي ولا ورکوي. یو فرض دی وکړه او یا فرض عمره ثواب نو د دې او یو فرض عمره دا ثواب چې دی خالص د الله فضل دی. دې کې د انسان هیڅ قسمه کمال نه دی شامل. یو خبره ده چې دی به غواړي د الله نه چې الله ماله برکت په اعمالو کې راکړي. دا خو برکتی امت دی. برکتی امت دی. په هر څه کې برکت دی. خصوصیت د دې امت یو برکت دی. برکت تامه ورته الله تعالی ورکړو. نعمتونه ورته تام کړل. دین یې ولا مکمل او کامل ورکړو. رضا ولا الله تعالی ورکړه. د نورو امتونو دین به چې هغوی به پې عمل کولو نو خو صحیح وه خو که چېرې به د هغوی نه وروستو بل پیغمبر راغی او الله تعالی به هغه ته کوم دین ورکو او بیا به ده په خپل دین عمل کولو د هغه په دین بیا عمل نه کولو نو دی به کافر و. د هغه دین هېڅ فایده ورنه ورکړو. په موږ الله دا فضل وکړو چې زموږ نه وروستو بل امت نشته لکه څنګه چې د نبي علیه السلام نه وروستو بل پیغمبر نشته نو په موږ دکه حرج را نغی بلکې چې موږ کله هم عمل کو تر قیامته پورې به صرف او صرف په خپل دین باندې عمل کو. الحمدلله دا څومره د برکت خبره ده. څومره د برکت خبره ده. نو دا الله تعالی په موږ باندې لوی فضل دی چې برکتي دین راکړی دی. د برکت نه ډک دین. او بل څومره لوی فضل دی د الله چې په لږ عمل باندې ډېر اجر ورکوي. یو نیکي یو په 10 باندې یو په 900 پورې نیکي الله تعالی په هغې باندې بدله ورکوي. نو نیکي دې یو کړې ده اجر درته د 900 دا معلومه شوه چې الله تعالی پکې برکت واچوي. نو د دې میاشتو به هم موږ دکه دعا کوو اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ای الله موږ له برکت په دې زبرګ او شوقدر کې راکړې. موږ رمضان شریف ته ورسولی کې چې موږ رمضان ته ورسو نو 2 خبرې پکې شوې. یو برکت ته اشاره شوه او یو د عمر سیواوالی ته اشاره شوه. دعا پکې 2 دي. یو راله په ژوند کې برکت راکړي په دې میاشتو ورځو شپو کې بل راله عمر اوږد کې ورسولی کې مونږه رمضان ته په حالت د حیات کې که نه مړي څه کولی شي بیا. دا د ژوند سوال هم دی او د ژوند سوال دلته کې پکار دی چې بنده کوي چې الله ماله نیکو اعمالو له ژوند راکړي. دا وایي د نیکو اعمالو دپاره ژوند هغه د الله نه غوښتل پکار دی. الله برکتي ژوند راکړي. هغه دعا چې تېره شوه په 15 د شعبان باندې هغې کې هم یو نیت دا دی چې طول العمر لومبنی نیت دا دی چې الله تعالی موږ له برکت په عمر کې ډېروالی راکړي. د طول العمر مراد دا نه دی چې تش اوږد عمر راله راکړي بلکې زمونږ د برکت نه ډک ژوند نصیب کړي او دفع البلا بلاګانې رانه دفع کړي او استغنا عن الناس منصیب کړي. خلکو ته محاجت مراولي. یقینو کوي چې دا دعا کوي بنده نو بنده محسوسوي چې الله تعالی به ماله دا 3 واړه دعاګانې قبلوي او د دې د دعاګانو برکات هغه بنده په خپله باندې ویني. شیخ صاحب رحمت الله علیه به هغوی به دا دعاګانې کولې بیا یې د فایدې لپاره دا عامې شوې بس ټولو خلکو له یې ورکوم. ډېره عجیبه دعا ده. نو برکت د هغوی په عمر کې څومره دومره برکت و. یو عمر الله تعالی ولا ورکړو بل پکې والله الله برکت ورکړو. د عباداتو له طاعاتو همیشه دپاره الله تعالی هغوی له طاقت ورکړو. داسې صاحب فراش نو
چې بیا یې مونځ نشو کولی. څو ورځې بیماري وه، په هغه بیمارۍ کې اخیري عمل هغی د تهجدو 8 رکاته به چې څنګه په صحت کې کول اکه شان 8 رکاته ورپسې وتر وکړل او بیا هغې نه رستو دا اللهم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت دعا یاد وه. اللهم اعنی علی سکرات الموت دا دعا به بار بار کوله. عجیبه عمل د سنت والله تعالی د هغې نه صادرو په هغه وخت کې اوبه به ما ورکولې، هغه به وڅکلي وم، بعضې وخت کې به اوبو کې لاس داسې کړل او په مخ به هغه لاس راښ کړل لکه نبي علیه السلام به چې څنګه لاس راښ کړل. اللهم اعنی علی سکرات الموت، اللهم اعنی علی امرات الموت. ای الله دا سختۍ د مرګ او دا تکلیف د مرګ دې کې درنه امداد غواړم. نو دا د هغې هغه برکت و. بلاګانې مصیبتونه به پرې نه راتلل، الله تعالی نه یې غوښتې و دا دعاګانې د شب براءت د 15مې د شعبان. اوس خلکو ته پته هم نه چې مونږ ورته وو نو ډېر خلک وایي دا د کم ځای نه ثابت دي. نو په دغه شپه باندې که هسې څوک ناست دي نو هغه د کم ځای نه ثابت دی، خو بس یو خپله هم څه نه کوي او بل هم د خیر د خبرو نه منې کوي. مونږ خو د هغې دپاره نه اجتماع کوو نه خلکو له دعوت ورکوو. په هغه شپه باندې زه کوشش کوم چې هېڅوک خبر نه شي، خپل خپلو ځایونو کې خیر د دعاګانې کوي. خو بیا هم بعضې خلک وایي دا شته دا کوم ځای نه دي. حالانکې د دعا خو یو وخت نشته، خو بعضې مقدس مقاماتو کې، بعضې متبرک مقاماتو کې او داسې بعضې ښکلي وختونو کې دعا چې دی نو هغه مسنون عمل دی. لکه په حرم شریف کې بله ځایونه نبي علیه الصلاة والسلام ښولي دي چې دې ځای کې دعاګانې غواړئ. صحابه کرامو به د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو باقاعده د نبی علیه الصلاة والسلام په حرمت او په توفیل باندې دعاګانې غوښتې. د مشکات شریف حدیث دی، علماو ته خود معلوم دی، طالبانو ته به هم معلوم وي چې چا مشکات شریف ویلی وي چې باران نه کېدو نو مور بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها له څوک رالل چې په دې نواحي د مدینه باندې ډېر لوی قحط دی او ډېر وخت شروړه ده، باران نشته او ډېر تکلیف دی، ځمکو څه زرغونه ونه کړه. مور بی بی حکم وکړو وی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د قبر شریف پاس په چت کې لږ سورې وکړئ. بس خو چې څنګه هغه سورې وکړو نو سورې لاکو او چې ختمېده سورې کلاو شه دکه شان وریځ راله او په مدینه منوره دومره باران وشه چې خړوبونه وشو او پټي اوبه شو او هر څه زرغون شو. اوس د دې په هکله محدثین فرمایي چې د دې وجه څه کیدی شي چې عایشې بي په کم نیت باندې کو چې د محبوب د قبر شریف د آسمان سره واسطه راشي او آسمان ته د کلاو پاتې شي نو آسمان بغیر د باران نه به الله نه پرېږدي، باران به پې خامخا کوي. بل د رحمت ذریعه وګرځېده. د دې د وجې د اولیاء الله په قبرونو باندې دا ګمبتونه نه دي پکار، رحمتونه انوارات چې ډایرک راځي نو هغه ډېره ښه ده. که څوک د روزې مبارکې مثال ورکوي نو یو خو هغه چې چا کړي دي نو موږ دا نه و چې ګنې هغوی موږ نه تپوس کړی یا زموږ د مشرانو نه کړي دي. خو بله خبره دا ده چې په مثل د نبي علیه الصلاة والسلام باندې به موږ په امت کې یو شی نه پیش کوو چې داسې شوي دي نو داسې وکړئ. د نبی علیه السلام ژوند کې بعضې خصوصیات او په وفات هم بعضې خصوصیات دي. هغه ګنبد چې جوړ شو نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام بس خصوصیت شو. زه په دې ډېر خفه کېږم چې څوک مسجد کې دا ګنبد د مسجد نبوي شریف د روزې مبارکې ګنبد جوړ کړي همدا ډېر بد کوئ، داسې مه کوئ. ولې داسې کوئ؟ د خدای بندیانو روزې مبارکې په شان ګنبد مه جوړوئ. بله روزه خو نشته، بس دغه د نبي علیه السلام روزه ده او کلاو پرې ښودل پکار دي. خبر اختلافي مسله نه کوم چې ګنې څوک څه وایي څوک څه وایي، خو ښه دا ده
چې په هغې زرغونه وشي او په هغې باندې رحمتونه انوارات راځي او بنده د هغې په وسیله باندې د الله نه سوال کوي، نو دا ښه خبره ده. او د اولیاء الله په وسیله خو موږ سوال کوو. لوی خلکو الله ته ډېر نږدې وو. نو مور بی بی عایشې رضی الله عنها ورته وفرمایل وي چې دا چت سوری کوي، چې چت یې سوری کو بس د هلته نه باران شروع شو. نو بس مقصد مې د دې ټولې خبرې نه دا و چې دا هغه د برکاتو ورځې شپې دي چې په دې کې د الله نه ډېر برکات او ډېر خیر او د ډېرو زیاتو طاعاتو عباداتو سوال کول پکار دی. ډېر طاعاتو سوال کول پکار دی او یقین وکړئ چې سوال دې وکړه چې الله طاقت راله راکړي، الله جل شانه به درله توفیق او طاقت درکړي. د عبادت نه وړاندې دعا چې ده دا انتهایی ضروري ده. ګورئ او معتکفینو ته هم وایم او څوک چې اعمالو کې شریکېږي نو دغه دعا خامخا کوئ. شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې عمل شروع کوي اللهم یسره لی وتقبله مني، وخت وایي اللهم یسره لی وتقبله مني، ځکه څنګه چې د حج او د عمرې په نیت کې راځي اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني، اللهم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. دک شان بل عمل لو لکه اوس دا ورځ شپې دي اللهم یسره لي وتقبله مني. او هغوی به فرمایل چېرته مخکې د قبولیت سوالونه کې اللهم تقبله مني مو لا څه دي کړي دي، لا دې څه کړي نه دي او د قبولیت سوال کوي چې ویې کې اختر کې به انشاءالله د قبولیت سوال کوو بیا که نه انشاءالله تعالی. او لنډۍ حلال نه او خانک په سر تا لا څه کړي نه دي او خانک دې په سر کړی دی. دا چېرته لنډۍ ویو هغه چې حلالو نو هغه بل خانک په سر کړی وي، لا خو دې حلال کړی هم نه دی چې خانک دې د غوښو دپاره په سر کړی دی. نو الله دې راته د اعمال او د ورځې شپې د عباداتو لپاره اساني کړي او الله دې رانه بیا وروستو قبول یې کړي.